اکثر مونږ وایو کنه چې دا ډالر جنگ دی نو دا ډالر ورکوي څوک دا ډالر دی د چا دا ډالر راځي د کم ځای نه که چېرته امریکا وایي چې یاره د امریکې یو شی ساتلی دی خوراک هم ورکوي وسایل هم ورکوي او ساتنه هم کوي او ویش هم ورته کوي او بیا وایي چې دا خو دو خوړي نو څوک لیوني دي هغه خو به د غلامان وي که نه چې داسې نه وایي چې یار دا هر څه د دې شاته امریکا ده نو اوس زما په خیال د سیمې اوس تاسو به کتلي وي تېره ورځ چې دی د روس په شان د غټ ملک وزیر خارجه وایي چې یاره د مونږ ته پته ده چې امریکا به د شر جوړوي یورپی ممالک به چې د مغربي ممالک چې دي دا به شر خامخا جوړوي ځکه چې هغه غواړي چې دلته کې شر وي نو به دلته پاتې کېږي هغه نه غواړي چې زموږ امن طرف ته لاړ شو استحکام طرف ته لاړ شو زموږ معیشت ښه شي ځکه چې موږ امن طرف ته لاړو زموږ چې د معیشت ښه شو موږ استحکام طرف ته لاړو نو دلته کې د امریکې هغه رول ختمیږي نو په دې باندې زما په خیال چې اوس د ټولو ملکونو ته پکار دي چې د دې خاورې د دې سیمې د دې خلکو د امن او استحکام لپاره متحد شي مننه یو جهان مننه